استاد جی تاسو ملنګیا نن می تاسو سره یو کار پېښ شوی دی. حکم کوي استاد جی. حکم نه، سودا. څه مطلب دا چې نن به ما د پاره یو ډز کې. استاد جی یو نه یو لک ډزې وایا سړی خایا. خو پیسې به څومره اخلي؟ پیسې او تاسو نه داسې استاد جی. اورېدلې مې دي چې ستا دا اصول دي چې ته بغیر د پیسو په چا ډز نه کوې، او زه د خپل شاګرد دا اصول ماتول نه غواړم. استاد جی دا واخله زما د کور کاغذونه او د دې په بدل کې ما د پاره یو ډز وکړه. استاد جی ما ولې شرمنده کې؟ چې کله قاتل شرمنده شو ملنګیا، نو بیا به په دې دنیا کې یو مقتول هم نه وي. واخله دا کاغذونه، واخله. راځه ما پسې. دننه ورشه خو چې بچ ته نه پاتې نه شي. ملنګیا د ډز اواز مې تر غوږه نه شو. ډز بچاو کوم استاد جي، دلته خو هېڅوک نشته. ړوند دی، په دواړو سترګو ړوند دی، ځکه درته څه نه ښکاري. نه استاد جي نه، د ملنګي نظر د بال نظر دی، ته نه هم ترې نشي بچ کېدی. ډېر غرور کې په خپل نظر باندې، نو بیا ډز کوه. بچا په دې تو سوچ کے ملنگیا ڈس کوا ڈس. استاد جي ڈس. استاد جي ډز خو په دې کلمه څوک کافر هم نشي کولی. ما کفر ته رسې په یو حافظ قرآن باندې خو ګولۍ چلولی شي، د چا په سینه کې چې قرآن پروت و او په دې ګولۍ نشي چلولی. په کومه خوله باندې چې یو مسلمان لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، هغه خوله خو ګولۍ چلولی شي، او په کاغذ لیکلی شوي کلمه باندې ګولۍ نشي چلولی. دا د ډېرو مسلمانانو وینې توی کړي دي، ته د خدای او د هغه د رسول دشمن یې. دشمن یې، دشمن یې، دشمن یې، دشمن یې، دشمن یې، دشمن یې. توبوا إلى الله توبة نصوحا. پروردگارا ستا لاکھ لاکھ شکر دے. ملنګیا په 10 منټه کې دنه بار راوځه، یعنی نن برابر دا کلک تباہ و برباد کې. ڈی ایس پی بچے، ڈی ایس پی بچے، تا ته ملنګي په کار دی که نه؟ او بڑھیا ژوند دی،
نه بچې نه، نن ډېر په مشکله د هغه دننه بل انسان ژوندی شوی دی. واده وکړه بچې چې ګورې ولې به نه. زه هغه د قانون په حواله کول غواړم. چې تا ووایم هغه به کېږي ماسټر صاحب. سوچ پې وکړه بچې، زه ستا د پلار پسې واده خلافي را سره ونه کې. ماسټر صاحب د مشرانو احترام کول زه خپل ایمان ګڼم. حبیب الله خان جبه خو پټ کېدی شي، واده خلافي نشي کولی. دا د یو پښتون لوز دی. ملنګیه بهر راوځه بچې. د ملنګي واده دی بچې. خو د نن نه دی د قانون مېلمه دی مورې. چې نن خوشحالو زما د کور لاره ولیدله، ته په مخه کې دیوال ودرېدلې. نه مورې، قانون د مجرمانو د لار دیوال جوړېږي، د چا د خوشحالو نه. خوشحالي زما په نصیب کې چېرته ده بچې؟ زه خو هغه سپېره مور یم چې ټول عمر مې په غمونو کې تېر شولو، غمونو کې تېر شولو. یا پروردګاره چې زه دومره سپېره وم، نو تا زما ولې پیدا کولم؟ ولې پیدا کولم؟ ولې پیدا کولم؟ نه مورې نه، مور سپېره نشي کېدی. د مور د خپو لاندې خو جنت دی. دې مجرم زوی ستا زړه ازار کړی دی. د قانون دا زوی به ستا زړه خوشحالۍ مورې. نن به لږ ساعت دپاره زه قانون په رشتو باندې قربانوم او ستا ټول ارمانونه پوره کوم، ټول ارمان.